درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستانی ریاست لخوا یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران ونیول شول. د جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ وایي د پی ټی ایم غړی ګیلمن پښتون او عبدالرحمن وزیر د خړ قمر د شهیدانو په یاد کې د یوې غونډې جوړولو پر ضد د آی ایف آر په تړاو نیول شوي دي. د طالبانو پلوه دولت د سوله ایزو فعالانو ځورولو او نیولو ته دوام ورکوي. د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه محسن داوړ کړې ده. بلخوا جو بایډن وایي د هوایي برید په اړه د ملکیانو وژل کېدل تراژیدي ده. د لا ډیرو پلټنو ملاتړ یم. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو هوایي برید په اړه د پلټنو ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یو تازه کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي د جمعې په ورځ ولسمشر جو بایډن ته په کابل کې د دوی د وروستي برید او ملکي تلفاتو په اړه بشپړ معلومات ورکړل شوي دي. د نوموړي په خبره جو بایډن امر کړی چې د دغه برید په اړه دې لا ډېرې پلټنې وشي او په خبرې د ملکي وګړو وژل کېدل ستره غمیزه ده. جو بایډن وروسته له هغه په دې اړه څرګندونې کوي چې په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو هوایي برید او ملکی مرګ ژوبلې په نړیواله کچه غبرګونونه وپارول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.